یو ورور تپوس کلی دی چې کله یو سړی د مؤذن اذان واوري، یعنی جومات کې ناست دی او مؤذن اذان کوي، نو دا مسله بیان شوې وه چې د مؤذن اذان واوري نو د هغه جواب به ورکوې، هغه چې کوم کلمات وي هغه به وایي. خو چې یو سړی د قرآن تلاوت کوي نو دې ټیم کې د قرآن تلاوت غوره دی که نه تلاوت به بند کړي او د مؤذن د اذان جواب به ورکوي. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې دې کې شک نشتی چې قرأت د قرآن د غوره ذکر دی، ذکر د الله یادول او قرآن هم د الله یادول دی. و سوال دا دی چې کله یو سړی د قرآن قرأت کوي او مؤذن اذان واوري نو دی به څه کوي؟ جواب دا دی چې غوره دا دی چې دی د مؤذن جواب ورکړي. اگر که قرآن غوره ذکر دی، ولی ځکه چې د مؤذن د اذان جواب ورکول دا د دې وخت بیا زیږي، یعنې د دې عبادت وخت هغه دا دی چې کله د مؤذن ته د اذان اوري او جواب ورکړي. هر چې د قرآن قرأت دی نو هغه خو څه وخت پورې تړلی شوی نه دی او ته بیا هم کولی شي، بیا هم کولی شي، مانځه نه بعد هم تلاوت کولی شي، مانځه نه مخکې هم کولی شي، اذان نه وروسته هم کولی شي، مانځه کې دننه هم ته د قرآن تلاوت کې. او هر چې دغه ذکر دی د مؤذن د اذان جواب ورکول نو د هغې دغه خاص وخت دی. داسې نشي کیدی چې ته بیا د مانځه نه بعد د مؤذن د اذان جواب ورکړې، کیدی شي داسې یا فاصله ډېره تېره شوه مؤذن اذان کړی ده 10 منټ او پاو ساعت بعد ته لګي جواب ورکړې، داسې خو نه کېږي ځکه چې دغه عبادت وخت ختم شو. نو دې ټیم کې غوره څه دي چې د مؤذن د اذان جواب ورکړي بیا به خپل تلاوت کوو. او حدیث موږ ذکر کړی و تېر شوي درس کې، تېر شوي هفته کې اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو واورئ چې مؤذن اذان ورکوي نو هغه شان کلمات ووایئ کوم چې مؤذن وایي. دا عبادت دی او دا د دې خپل وخت دی، دا مطلق عبادت نه دی چې هر ټیم یې کولی شي، دا یې وخت دی. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبره عمل کول دي. دې ټیم کې غوره عبادت هغه دا شو، تلاوت به بیا د دې نه بعد وکړي.